بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و افغانان و ورونو خویندو وطنوالو، محترم دودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. درانه صاحب تاسو ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې خوشحاله شېبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو او ټول وطنوال روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. هموطنای عزیز، بعد از تقدیم سلام، در هر کنج دنیا که هستین شما را به 98مین برنامه ما در سلسله ذهنیت سازی صلح و مهارت نرم خوش آمدید میگویم. خدا کنه چند لحظه ای که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و ای را نه تنها در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین، بلکه موضوعاتی که در اینجا مطرح میشه در مجلس‌های خود سر از اونا بحث کنین و خودتان در امو گروپ یا در امو حلقه که هستین به نتایج خود برسین. درانه صاحب دې مهم موضوع ته د اشاره وکړه چې هغه موضوعات چې دلته مطرح کیږي هغه د ژوند مهم مسایل دي چې که چیرې دغه زموږ او تاسو مجلسونو ته لاره پیدا کړي، بنډارونو ته، مجلسونه، حجرو، مسجدونو ته، حتی د مکتب او پوهنتون مدرسو کې داسې اختصاصي ځانګړي وختونه ورته تعین شي چې په دغه مسایلو خبرې وکړي، نو د نور علم او پوهې ښایست په دې باندې رامنځته شي. رښتیا هم دغه موضوعات چې موږ دلته مطرح کوو د بنسټیز موضوعات دي. هغه پاڼې او تاسو خاشاک هر څه چې ورته یې هغه په پراته دي، هغه موږ ترې لرې کړو او هغه اصل موضوع ته راسو. هغه موضوعات راخلو، دلته بحث پې کوو او د وطنوالو سره شریکو. نو لودین صاحب د تاسو په اجازه باندې لکه بیګا موږ په هغه اشتهاري پروګرام کې څه خبرې پې وکړې. دغه پروګرام موږ به تېره هفته وړاندې کړی وی، اما تخنیکي مشکلات را پیدا شول، موږ نشو کولی چې د زوم نه فیسبوک ته لاړ شو چې دوستان یې وویني. نو هغه پروګرام هم دغه هفتې ته په تعویق واچو او دغه هفته به انشاءالله دغه د ارزښتونو په باره کې دویم پروګرام دوستانو ته وړاندې کوو. او په خیر دغه پروګرام چې نن موږ او تا پرې غږیږو هغه د تېرې جمعې د ورځې معطل شوی پروګرام ده، خو په هر صورت بیا هم الحمدلله چې د دې زمینه برابره شوه چې هغه تخنیکي ستونزه رفع شوه او اوس ما او تا د دوستانو په خدمت کې حاضر یو او هیله ده چې تر پایه پورې موږ د دې پروګرام مل اوسو او دوستان خپل نظریات او خپل پیشنهادات له موږ سره شریک کړي. لکه دوستان چې دغه سلاید ویني، یو تنوع هم چې راوستلی ده په یوازې دې چې په هغه خپل کلیدي سلاید باندې پروګرام شروع کړو. نن به یې په دغه سلاید شروع کړو. په اول پروګرام د ارزښتونو کې ما درباره این گپ زدیم که منبع اصلی ارزش ها باورهای ماست. ما از باورهای خود ارزش میگیریم و بالاخره ارزش های ما سر باورهای ما هم تاثیر میکنه. منتها این سلاید نشان میده که همو منبع باورها و عقاید ما از کجا سرچشمه میگیره. و لکه دغه سلایدی چې ښیي و از محیط و هغه چاپیریال، تربیه و روزنه، تعلیم او تربیه او د ژوند تجربه، دغه درې شیان دي چې د موږ په باورو باندې تاثیر کوي او د موږ باورونه بیا د موږ په افکارو، د موږ په ارزښتو باندې تاثیر کوي او هغه بیا د موږ په احساساتو او هیجانو باندې تاثیر کوي او هغه هیجان او عاطفه او احساسات د موږ په رفتار او کردار باندې تاثیر کوي او هر عمل چې موږ دغه محتوا کې په هغه باندې اقدام وکړو هغه موږ ته یوه نتیجه، یو پیامد، یو حاصل راکړي چې هغه حاصل په خپله د ژوند یوه تجربه ده چې بیرته هغه اول صندوق ته ورځي، دغه حلقه، دغه زنځیر تکمیلیږي. نو لودین صاحب په دغه ساحه کې دغه ارزښت په هغه تېرو پروګرامو کې موږ نه و اچولی، اوس هم دلته په دغه سلاید کې ور داخل کړه چې ارزښتونه
په دغه چوکاټ کې په کوم ځای کې راځي او بیا په څه رقم سره دواړو خواو ته تاثیر کوي. نو دغه ارزښتونه تاسو د فکر و پندار او د احساساتو د روابطو په منځ کې تقریبا دا مهم رول لري. ډېرې له عاطفې سره او هیجان سره ډېر، یعنی په دغه نقطه کې په همدغه ساحه کې متحول دي. احساسات کله کله د ارزښتونو د صدمې په واسطه باندې متحرک کیږي. اکثرا د هیجانات چې موږ او تاسو کله کله قهر، غوسه او یا مثلا خوشحالي، چې دا احساس او هیجانات او د عاطفي مسایل دي، دا اکثرا په بنیاد کې ارزښتونه دي او خپل دغه عمل کرده وقایعو کې هم ارزښتونه شامل دي. دا تا نه وای کې د ارزښت خوا نه و پکې نه و پکې کنه په دې کې نه و دا موږ اوس هم ور داخل کې ځکه چې دا د ارزښتو په باره کې بحث کوو. هغه ځای دغه ځای ده په دغه حلقه کې په دغه ځای کې راځي. نو ډېر ښه ځای واقع سوی ده. نو مهمه خبره دا ده چې چاپیریال هم ډېر مهم رول لري په دې کې. همدارنګه تعلیم و تربیه، خپل شخصي تجربه یا ټولنیزه تجربه، دا د یوې ټولنې د باورونو، د عقیدو او هغه نمونې او نقشې چې د هغه له مخې نه دوی کله کله قضاوت کوي یا د هغه په اساس باندې عمل کرد یا کړنې ترسره کوي. نو دا د واقعیت حلقه یو له ډېرو مهمو موضوعاتو څخه ده چې دغه هر انسان د واقعیت یوه حلقه لري په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې. بې د واقعیت د حلقې نه دي، اما د هر چا د واقعیت حلقه په لږ تفاوت سره یو له بله سره تفاوت لري. رښتیا. او ټول افغانان په دې باندې پوه شي چې د موږ ټولو د واقعیت حلقې نه په افغانستان کې 42 میلیونه خلک دي یا 15 میلیونه خلک دي، هر څومره چې دي، موږ په دغه حساب باندې د واقعیت حلقې لرو او ټول یو د بل سره توپیر لري. نو که چېرته موږ په دغه باندې قانع سو چې دغه د ما د واقعیت حلقه د لودین صاحب د واقعیت د حلقې نه ښه ده او نه بده ده، دواړه موجودې دي او دواړه د احترام وړ دي. که چېرته تنه موږ دغه وکړو، دغه اختلافونه ډېر حل کیږي. او یو بله خبره چې له دې نه ژوره ده، چې تر څو دا د واقعیت حلقه د هغه په بنیاد باندې په اصطلاح تشکل مومي او د ژوندي حالت وضعیت غوره کوي، هغه د موږ او تاسو هغه بنیادي زندگی ده، روح ده او هغه تهداب د موږ او تاسو د بدن ده، چې هغه هم د ټولو یو شانته ده، هغه بیخي یو شانته ده سره. یعنی هغه انساني فطرت، روح او ژوندی جسم چې د هغه په بنیاد دغه حلقه واقعیت پیدا کوي. ځکه چې انسان کله چې له دنیا نه لاړ شي، بیا ځینې شیان بدلیږي اصلا. رښتیا هم. نو د دغه سلاید نه چون باورونه د محیط نه راځي، زه غواړم دغه زموږ کلیدي سلاید دلته یو مختصر ډول بیا شریک کړم او ووایم چې چون انسان او ټولنه اقلا په دغه دریو ساحو کې ژوند کوي، په مرور د زمان، یا د محتاجي په ساحه کې، یا د خودکفایي په ساحه کې، یا د فلاح او سلام په ساحه کې، نو هغه چاپیریال په هره ساحه کې فرق لري یو د بل نه. او چې چاپیریال فرق لري، د موږ باورونه هم فرق کوي او د موږ ارزښتونه هم فرق کوي. یا په عام لحاظ باندې د واقعیت حلقه کې چیرې د محتاجي په ساحه کې موږ کېدو، او هغه د واقعیت حلقه چې د عادي ساحې یا خودکفایي په ساحه کې ده، هغه د واقعیت حلقه چې د افرادو د ټولنو په عالي سطحه کې ده، یو څه تفاوت لري. یا همدارنګه دا څنګه کې دغه موضوعات چې د ژبه په لغه سره سم ژبه، مقصد، نظریات هم بدلون پیدا کوي. د ایګو مدیریت، افهام و تفهیم و تعاون، او وروسته بیا موږ او تاسو مسؤلیت او دغه شیان لوستلي، دا هم تفاوت لري په دې. تفاوت لري، رښتیا. نو لاړ وسو په تیر پروګرام کې موږ یو تعریف وړاندې کړ ټولنې ته چې
یو تعریف د ارزښتو دغه ده چې دغه د واقعیت حلقه دغه لپاره واچول. موږ غواړو د ارزښتونو نور تعریفونه هم د دوستانو سره شریکو، ځکه د ارزښتونو معنا امکان لري ډیرو خلکو ته فرق ولري. څو ساحو کې فرق لري. یو دا چې هغه علمي ساحه د دوی څومره وسعت لري، یا دا چې دوی ټولنه کې په کومه ساحه کې دي، د محتاجي په ساحه کې دي، د خودکفایي په ساحه کې دي، د فلاح او سلام په ساحه کې دي. د ارزښتونو تعریف امکان لري دوی ته فرق لري. اما د دې لپاره چې موضوع روښانه شي، یک ذره روشنی سرش انداخته شود، ما چندین تعریف کمی یکی امرای دیگه تفاوت داره، اونا را برای امرای دوستا شریک می سازیم. یو تعریف دغه ده. ارزښتونه ارزش ها هغه څه چې په یوه ټولنه کې ښه، موده، مطلوب او د قدر وړ ګڼل کیږي، لکه صداقت، ازادي یا د مشرانو درناوی. دغه موده د وحی دینه مطلب درانه صاحب څه شي ده؟ دا بنو دا د تال لیکنو راغله. ښه، دا مود هغه مود د اصلا په اصطلاح مود ده چې مود لري به کوتري هغه به تر لري کوم مشکل نه ده. خدا یو اصطلاح ده وایي چې شي مود دی معمول شیان او بس وراکه دغه ده. او صحیح ده. on the spot correction. دا یو تعریف ده. بل تعریف هم دغه لودین صاحب مهرباني وکړه. هغو بنسټیزو باورونو، معیارونو او اصولو ته ویل کېږي چې د یوې ټولنې یا یو شخص لپاره خورا مهم، مطلوب او د قدر وړ وي. ارزښتونه موږ ته راښیي چې څه شی ښه دي او څه شی بد، څه شی سم دي او څه شی غلط یا ناسم دي. نو یعنې دا تقریبا یو معیار یا د وزن حیثیت لري، د وزنونو یا معیارونو چې په دې باندې نور شیان تلل کېږي یا سنجش کېږي پې. نو دا بنیادي شیان دي چې د دې په واسطه موږ او تاسو د ښو بدو تمیز کولی سو. نو دا په خپل ذات کې مهم شیان دي چې موږ ته د خپلو پریکړو او یا کړنو نه مخکې یا دا شی موږ په ذهن کې د واقعیت په حلقه کې دا راځي، موږ کړنو ته هڅوي. بیا یو عمل چې اجرا کېږي د هغه نه مخکې له دغه چینل نه تېرېږي. لکه دا لاندې مې چې لیکلي دي دغه ځینې تعریفونه او ځینې لیکنې موږ د محترم امان الله لودین صاحب د کتابونو او لیکلو نه راخیستي دي. زه غواړم دوستانو ته ووایم چې لودین صاحب د سولې او د شخړو د حل په لاره کې او په مختلفو موضوعاتو کې ډېر کتابونه لري، لیکنې لري. دوستان کولی شي لږ زره څېړنه وکړي او هغه کتابونه پیدا کړي، د خپل ځان د معلوماتو د زیاتي لپاره هغه کتابونو ته دسترسي پیدا کړي. او راتلونکي سلایډو کې به هم د دغو لیکنو نه ځینې نور شیان هم د دوستانو سره شریک کړو. ډېره مننه دراني صاحب. دا کتابونه خو ډېر پخوا لیکل سوي، اوس نه پوهېږم دوستانو ته به ورسېږي یا ونه رسېږي، خو بعض دوستان یې کیدای شي ولري. خو په هر صورت موږ خو د خپل چاپېریال او محیط نه رالرې سوي یاستو. اوس هم وروسته ما یو څه لیکنې کړي، خدای وکړي چې وخت پیدا شي چې هغه د وطنوالو سره شریکې کړو. بیا بخیر انشاءالله. انشاءالله هغه کتابونه چې تا پخوا لیکلي امکان لري اوس نه دي سره، هر دوستان یې چې لري زه خواهش ترې کوم چې هغه ډیجیټل ترې جوړ کړي او د نورو سره شریک کړي. بخیر. بس لاړ بسو ځینې نور تعریفونه به هم را شریکو. دغه مهم دی که وغواړو چې په ارزښتونو باندې په
په اساني سره پوه شو دا لاندې ټکي د هغو اصلي ځانګړتیاوې تشریح کوي. دا هم د لودین صاحب د اثارو نه ده. یوه دا چې ارزښتونه د چلند لارښود د ژوند قطبنما ده د انسان لپاره. او ارزښتونه د انسانانو د چلند او پریکړو لپاره لکه د قطبنما یا کمپاس غوندې کار کوي. کله چې موږ غواړو په ژوند کې یو کار وکړو یا پریکړه وکړو، خپل ارزښتونه ګورو. د بیلګې په توګه که د یو چا لپاره صداقت یو لوړ ارزښت وي، هغه په سختو شرایطو کې هم دروغ نه وایي. یعنې مهمه ورته دا مهم ده. که د یوې ټولنې لپاره د مشرانو درناوی ارزښت وي، ځوانان په خپلو ناستو پاستو کې د هغوی کشرتوب او د مشرانو د ځای خوندیتوب ته پام کوي. یعنې خپل ځان پیژني، هغه د مشرانو سره ادب او د هغوی د جای او مقام رعایت ته پاملرنه کوي. دا یو ارزښت په ټولنه کې چې دا معیاري سوی ده، یعنې په اصطلاح په خپل چوکاټ کې رعایت کیږي. اکثره چې که چیرې رعایت ونه سي، نو هلته بیا یو نوع د کلچر یا د کلتور مخالفت په یو شکل څرګندېږي. کله کله خوابدي هم رامنځته کیږي، ځکه ارزښتونو ماتېدل د خفګان او یا کله کله د غوسې سبب کیږي. رښتیا. او تا دلته دوه شیان ذکر کړي دي، یو صداقت، یو د مشرانو درناوي. که چېرته موږ دغه سلاید ته وګورو، موږ یو لوی لیست جوړ کړی دی ارزښتونو ټولنه کې. هر یو یې په دغه چوکاټ کې راځي. دغه چوکاټ ته تا تشریح کړ، هر یو امانت، محاسبه، صدقه، تعاون، حتی هغه ځینې شیان چې په مرور د زمان منفي شکل نیسي، لکه عداوت، انتقام، بدل او داسې نور شیان چې هغه اصلي موده یې تېره شوې ده اوس، هغه هم په دې کې راځي. مثلا جرأت یا اشر په افغانستان کې یو لوی ارزښت ده. مثلا بدرګه، تواضع، غیرت، نرخ، ایمان، انصاف، سخاوت، دغه ټول شیان په دغه رقم چې موږ لکه دغه لیکنه چې مخکې ولوستله په دې کې چې واچوو، عین نتیجه ته چې رسیږو. مقابل کې یوه نتیجه کې یو نفر غیرتي وي، څه شرایطو کې دی مثلا څه کارونه کوي. که یو نفر مثلا انصاف ولري، هغه په څه رقم سره کار کوي په ژوند کې، په څه رقم سره د نورو سره تعامل کوي، د لویانو سره، د وړو سره، په ټولنه کې په عمومي ډول باندې. او رښتیا هم تاسو هغه لیست وښود. دلته دغه دوه مثالونه موږ د دې لپاره په یو ساده ډول ذکر کړي چې دا که چیرې په یو ټولنه کې یا په یو اجتماع یا په یوه ناسته کې دا صداقت او د مشرانو درناوی دغه رعایت سي، دغه باور او اعتماد او متقابل درناوی دلته دا له دې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. نو کله کله خو په افغاني ټولنه کې دغه جرګه او ناستې او بحثونه د مسایلو د حل لپاره کیږي. دغه دوه درې شیان یو له بل سره یو عجیب ترکیب لري. که چیرې په یوه ناسته کې باور موجود وي، متقابل درناوی موجود وي، هلته ستونزې او اختلافات هم په اسانه باندې حل کیږي. او د هغې په بنیاد کې همدغه رښتینولي یا د مشرانو درناوی. موږ په تېر اشتهاري پروګرام کې حتی د نظافت او همدارنګه د روغتیا او سلامتي په اړه باندې خبرې وکړې چې که چیرې موږ غواړو چې روغتیا او سلامتي عمومي خوندي د پاکي او نظافت سره څومره اړیکه لري، ځکه چې ارزښتونو رعایت په ژوند باندې، د ژوند په ډول او د ژوند په کیفیت باندې اثر غورځوي. که چیرې رعایت سي، د نظافت مراعات په روغتیا او سلامتي باندې اثر لري. مثلا د درناوي مسله دا ده چې هغه درناوی خو د کور نه پیل کیږي، په مکتب کې وده کوي، په پوهنتون کې بیا ثمر ته رسیږي، یا مثلا بیرته د کار په ساحه کې هغه کاري وړتیاو برخه ګرځي. نو له دې کبله د ارزښتونه نمویي یا ګروت خصوصیت لري چې مختلفو ساحو کې بیا د ښو اعمالو یا کردار
د سلامتۍ لپاره مهم دي. له دې کبله موږ او تاسو دغه موضوعات چې خبرې پرې کوو دا د ژوند ډېر مهم موضوعات دي. او رښتیا هم او زه غواړم دوستانو ته ووایم چې دغه مهم موضوعات موږ په تېر پروګرام کې هم په ځینو موضوعاتو باندې بحث وکړ او هغه تېر پروګرام چې ده په یوټیوب کې موجود ده اوس دوستان کولی شي دا د یوټیوب لینک هم دلته واچو دوی کولی شي چې هلته لاړ شي هغه پروګرام وګوري او بیا دغه پروګرام بیا وسره وګوري چې دغه موضوع کې وسعت نظر سی. عموما لودین صاحب ما به این عقیده هستم که اگر یک موضوع را از چندین زاویه آدم سرش گپ بزنه از چندین زاویه او را مد نظر بگیره معلومات ما در اوجا وسعت پیدا میکنه و به نتیجه بهتر میرسه. میوازی که اما تو یک چیزی بسیار از یک نقطه نظر ببینیم و دیگه کلش غلط است برای که این نقطه نظر ماست. رښتیا د ارزښت خبره اکثره د په اقتصاد کې هم د ارزښت مسله کله چې د یو تولید رامنځته کېږي د هغه د کیفیت په هغه باندې د مصارفو د ارزښت لوړوي. نو یا په عامه لحاظ په ټولنه کې کله غواړي چې د ټولنې له محتاجي نه بالاخره د خودکفایي په لوري باندې پورته شي دغه منابع اوس شاوخوا موجود دي د هغو په ارزښت باندې پوهېدنه د کار او تولید درناوی دې ته د قانون او اصولو بیا په څنګ کې د زده کړو مهارتونو ارزښت که چیرې په یو ټولنه کې ډېر منابع شاوخوا موجود دي لکه د موږ ټولنې کې اول ته وسایل او د کار او زده کړې او د مهارتونو ارزښت موجود نه وي هغه منابع همسې پاتې کېږي او ټولنه په خوارۍ محتاجي کې ژوند کوي. که ښوونې او روزنې او مهارتونو ته ارزښت ورکول شي او په دې باندې پانګونه وشي یعنې ارزښت معنا د دې نه لري چې تاسې په نوم د ارزښت قبول شي بلکې هغه د هغه نه د کار اخیستو دپاره ګټه واخیستل عملي شي په ژوند کې عملي شي یعنې د اصولو د قوانینو چوکاټ کې د هغه پالنه او د هغه باندې د عمل رامنځته ځي. مثلا موږ او تاسو همیشه وطن کې د ښوونې او روزنې خبره کیږي خو کومه ښوونه او روزنه دې کې باید خبره وکړي چې کوم محتویات ډېر خلک تحصیل کوي له پوهنتونه خلاصیږي د کار ساحه نشي پیدا کولی کار نشي کولی یا یو ابتکار نشي کولی. نو مهمه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې داسې زده کړې وکړو داسې مهارتونه حاصل کړو چې موږ او تاسو د کار زمینه برابره شي. یا مثلا موږ د ستونزو د حل زده کړې یا مهارتونه ډېر کم لرو اما علت چې موږ په عادي شیانو کې له ستونزو له شخړو سره مخامخ کیږو. نو په یوه ټولنه کې ډېر شیان دي چې هغه د ارزښتونو په ساحه کې راځي لکه څنګه چې تاسو هغه لوی لیست کې کېدای شي هغه کافي نه وي نور ډېر شیان موجود دي. او بله خبره درانه صاحب دغه ارزښت د مسؤلیت او صلاحیت سره اړیکه لري که څوک په یو مسؤلیت باندې یو ارزښت ده دغه مسؤلیت پذیری خودش یک ارزش است. یا مثلا د نورو منل انعطاف پذیری یا مثلا دغه شیان کثرتګرایي د نو ډېر شیان په ارزښتو کې راځي. یعنې موږ یو کوچنی لیست جوړ کړی ده خو موږ غوښتل چې دغه قسم د یو شروع د دغسې سي خدای دې وکړي چې دوستان دغه لیست واخلي عکس یې واخلي او په هغه کې نور ارزښتونه مو راعلاوه کړي د خپل ځان د ودې لپاره یې راعلاوه کړي او وغږېږي د نورو سره یې شریک کړي. دغه د بحثو لپاره د موږ غواړو هموطنه عزیز دوستانو تاسې هم کوم نظر لرئ تبصرې لرئ برداشتونه لرئ تجربې لرئ د موږ سره شریک کړئ دلته تاسې چې دلته خپل نظریات د موږ سره شریک کړئ نه تنها وطنوالو ته خدمت کوئ هغو ته مختلف نظریات ورښیئ موږ هم تشویق کوئ چې موږ په دغه کار باندې دغه کار ته دوام ورکړو او دغه تعهد چې مولودین صاحب کړی د هغه ته دوام ورکړو. په خیر سره
نو ولاړ به سو ځینې نور سلایډونه ته به مو ګورو. دغه ځینې نور موضوعات د ارزښتو په باره کې ده. نورالدین صاحب مهرباني وکړئ. نو که غواړو چې ارزښتونه باندې مخکې مو دې ټکو ته اشاره وکړه چې دا ارزښتونو باندې پوه سو، هغه لمس کو، نو یا هغه تطبیق سي په عمل کې، نو د دې د هغه اصولو نورمونو نه سره د دې په توپیر کلک پوه سو. ډېر خلک ارزښتونه او انجارونه سره ګډوي، یا هغه اصول ګډوي سره. توپیر یې دا ده چې ارزښتونه عموما ذهني دي، دننه چې معنوي روحي وضعیت لري. نو یا مثلا هغه نمونه دي چې د مثال په توګه عدالت موږ ته ارزښت لري، د یو ارزښت په توګه یې پیژنو. ازادي مثلا د یو ارزښت په توګه پیژنو. مخکې موږ صداقت یا د مشرانو درناوی یاد کړ، یا په کشرانو شفقت یاد کړ، پاکوالی. خو فرق له هنجارونو یا نورمونو سره دا ده چې هغه هنجارونه عملی اصول دي، یعنې هغه قوانین او اصول دي چې یو ارزښت په هغه کې په عمل کې راځي، یعنې پلي کېږي. کېدای شي چې دا اصول نوشته سوي وي، کېدای شي چې هېڅ لیکل سوي نه وي. مثلا د مشرانو درناوی، په کشرانو شفقت یا مهرباني، یا د موږ په ټولنه کې د ښځو درناوی په عامه لحاظ باندې پخوا خو تر دا اوسه پورې هم اسلام او هم افغاني ټولنه ښځو ماشومانو ته خاص ارزښت ورکوي یا خاص ځای لري. نو دا کله کېدای شي لیکل سوي، کېدای شي نه یې لیکل سوي. اوس موږ کله کله د یو پوسټر په شکل باندې ګورو چې ډېرو ځایو کې شهر خانه ما و، پاکي د هغه د موږ مسؤلیت ته وایي که نه، په ډېرو ځایو کې شهر ما خانه ما. په افغانستان کابل کې داسې یو پوسټرونه به وو، لوحې به وې، یعنې د هغه په پاکي کې موږ باید لاس سره یو کړو. مثلا په سړکونو کې د کثافاتو نه غورځول، دا یې د پاکي د ارزښت یو عملي بڼه ده. که چیرې موږ غواړو چې پاکي د یو ارزښت په توګه عملا قبوله کړو، نو کوشش څنګه وکړو چې هغه رښتیا عملي کړو. نو د کثافاتو نه غورځول، او یا که چیرې غورځېدلي د هغه پاکول، نو موږ دغه ارزښت عملي کوو، یا دې ته هنجار یا اصول وایي. یا مثلا حقوق یو له ډېرو مهمو مسایلو دي. قانون په ډېرو ځایو کې، مثلا په هغه ملکو کې چې موږ او تاسو اوسېږو، قانون ډېر مهم اصل ده. حتی ترافیکي قوانین څومره رعایت کېږي، که رعایت نه شي څومره جنجالونه راځي. نو په افغاني ټولنه کې، د موږ او تاسو په ټولنه کې ډېر خلک د قوانینو اصولو نه بېخبر وو، یا بعضې شیانو کې موږ قوانین اصول نه درلودل چې هغه تشریح شي. رښتیا هم، خو په هغه ساحه کې ارزښتونه هم دومره قوي نه وو. د ما په نظر باندې ارزښتونه چې قوي سي، د هغو د تطبیق لپاره قوانین پیدا کېږي بعد له هغه نه. او دا خبره مهمه ده چې کله ارزښت ډېر قوي سي، توضیح سي، تشریح سي، نو بیا هغه لپاره قوانین او اصول جوړیږي تر څو عملي سي. رښتیا موږ د ارزښتونو په نوم باندې په عامه توګه باندې په افغانستان کې څه شي نه لرل. په شفاهي توګه د اخرو وختونو کې د سیاسي کړیو ترمنځ بس د اتفاق خبره راتلله، په عام ساده ډول به ونیوي چې موږ ته د اسلام مبارک دین او افغاني نیک عنعنات دا مهم ارزښتونه دي. اما په عمل کې د دې لپاره څه اصول نه وو وضع سوي، تر اوسه پورې به نه پوهېږم وضع سوي که به نه یې وضع سوي، تر څو په عمل کې راسي. د قانون واکمني د عدالت لپاره ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې متاسفانه د تېرو 40 کلونو کې خو قانون بې نظمي و، انارشي و، جنګ و، توپک او زور قانون و. نو کله چې د توپک او زور جای قلم او قانون ونیسي، نو بیا ارزښتونه هم رښتیا سي عملا مخې ته راځي په خیر.
خو په هر صورت هره ټولنه خپلې ودې کوي، نو انشاءالله چې مخ ته به ځي، د موږ او تاسو ټولنه هم په همدې مسیر کې روانه ده. نو په لنډه توګه که ووایو ارزښتونه هغه معیاري چوکاټونه دي چې موږ ته وایي ژوند څنګه په معنا لرونکي سم او ښکلي ډول تیر کړو. نو دوی د ټولنې د پیژندنې یا آیډنټیټي اصلي بنسټ جوړوي همدغه ارزښتونه. ډېر مهم شیان دي. نو دوستانو موږ خو د مختلفو زاویو نه ارزښتو ته مې اشاره وکړله، ځینې نور شیان به هم د دوستانو سره شریک کړو، بیا به لږ زره بحث پرې وکړو په دې باندې. دغه بل سلاید موږ په تېر پروګرام کې مو ویلي وو، منتها سرچپه لیکلي وو دا شیان، اوس هم راوګرځوو چې ارزښتونه ته په مختلف درجه باندې سړی لیدلی شي وپوهېدی، او هغه ډېره لوړه عالي درجې انساني ارزښتونه دي. چې هغه انساني ارزښتونه د خلقت په باره کې، د فطرت په باره کې، ټولو انسانانو ته په دنیا کې هم اهمیت لري، هم ارزښت لري، هم اړیکې لري ورسره. بعد له هغه نه چې راتېر شو په اوسني محیط کې، په دغه نننۍ دنیا کې بیا ملي او وطني ارزښتونه دي. بیا له هغه نه چې تېر شو هغه ټولنیز او اجتماعي ارزښتونه، بیا منطقوي ارزښتونه، بیا قومي او اتنیکي ارزښتونه، بیا تنظیمي. دغه تنظیم موږ په دې رقم سره استعمالوو چې هم امکان لري رسمي دولتي تنظیم وي او هم یو تجارتي شرکت وي، یو کمپنۍ وي. دوی هم په خپل هغه کې ارزښتونه لري. هغه د تېرو پروګرامو کې موږ د سازمان په باره کې موږ خبرې وکړې. موږ ویلې چې سازمان یو لرلید لري، یو ویژن، یو رسالت لري، بیا ارزښتونه لري، بیا ستراتیژیګانې لري، بیا د هغه لپاره پلانونه لري، بیا د هغو تطبیق، بیا بالاخره هغه اخر کې هغه خدمت یا محصول چې دوی لري په څه رقم سپری کوي. نو د دغو ټولو کې ارزښتونه دي. بیا هره کورنۍ د ځان لپاره ارزښتونه لري. بیا انسان فردي دغه ټول ارزښتونه چې موجود دي، ځینې د ځان لپاره خوښ دي چې وویني. او تاسو د انساني ارزښتونو یادونه وکړه، دا یو جهان شموله موضوع ده چې الله تعالی هم د انساني کرامت یادونه کړې چې مخکې ځمکې باندې انسان یو با کرامته مخلوق ده چې الله تعالی د ځمکې ډېر اختیارات ورته ورکړي دي. خلیفه یې تعین کړی، خلیفه، او د ده ماموریت په ځمکه کې د عدل او انصاف او د ورورولۍ قایمول دي. اصلا د نفاق او ډلبازیو نه، له جګړو نه د مخنیوي ماموریت لري. د هغه نعمتونه او شیان چې د ده په خدمت کې دي، له هغو نه د خپل ژوند په بساینه کې ګټه اخیستل. ځکه چې انسان په مخ د ځمکې کله چې خپل موقعیت ته فکر وکړي چې دی په د ځمکې په مخ باندې کوم حیثیت لري او چیرته واقع ده او څومره رول لري، دی څومره شاوخوا مخلوقات د ده په خدمت کې دي او څومره نعمتونو کې شاوخوا دی ژوند کوي، نو دا د پوهې سره اړیکه لري. مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله څومره چې پوهه او معرفت زیاتیږي، شناخت زیاتیږي، په عمومره اندازه باندې انسان خپل موقعیت په مخ د ځمکې او د نورو مخلوقاتو منځ کې پیدا کوي. نو کله چې د دغه موقعیت پیدا کړي، نو رښتیا په رښتینې توګه دی خپل کرامت او خپل حیثیت ته متوجه کیږي. بله خبره تاسو د وطن وکړله. رښتیا په نننۍ دنیا کې د وطن درلودل او نه درلودل ډېره یو مهمه مسله ده چې د انسان له هویت سره رابطه لري. افغانان کله کله متاسفانه د خپل هویت نه انکار کوي، خو حیثیت بیا ډېر کم راځي په نړۍ کې. بې وطنه یا بې هویته زندگی کول اسانه نه دي. دغه د شناخت یوه مسله ده. د ټولنې خبره تاسو وکړه چې انسان په ټولنیزه توګه باندې کله چې ژوند شروع کیږي، د یو ټولنیز مخلوق په توګه دنیا ته راځي، مور و پلار نه مابین ته راځي، په یو کورنۍ کې رشد کوي. نو دا ټول مهم شیان دي چې انسان که دې ته توجه وکړي
او دې ته متنونه یعنی د زده کړې یو متن جوړ شي ورته علما د موږ شاعران علما پوهان ادیبان دغه مسؤلیت لري سیاسي مشران ټولنیز اقتصادي مشران هغه څوک چې په منبر باندې خبرې کوي په دغه شیانو باندې خبرې ډېرې نه کېږي در حاله چې همدغه د اتحاد اتفاق او د ورورولۍ ریښې ورنه جوړېږي له دې نه رشته هم لودین صاحب اگر از نقطه نظر دیگه تربیت کنیم همین خود ارزش‌های انسانی وقتی خداوند انسان در کره زمین روان کرد و را خلیفه ساخت برش کتابا هم روان کرد که اون کتابا ارزش هاست تا وقتی او ویل چې ارزشونه لارښود د قطب نما ده د انسان لپاره او په قرآن شریف کې ویلي چې دغه کتاب ما تاسو ته هدى للمتقین مې درلېږلی نو ارزښتونه یې له هغه ځایه راغلي بیا د دې لپاره چې هغه تطبیق شي په ټولنه کې په مختلفو ټولنو په مختلفو هیوادو کې د هغو لپاره فقه منځته راغلی یا د مسیحي فقه ده یا د اسلام مختلف فقه چې موجود دي دغه قوانین یعنی چې په اصولو باندې تبدیلیږي د تطبیق لپاره نو تاسو ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د فقه خبره تاسو وکړه زما خبرې اورئ واورئ د فقه خبره او د اصول فقه تاسو خبره وکړله چې دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې انساني ټولنو د خپلو ټولنیز او فردي ژوند د تنظیم لپاره همدغه ارزښتونه اصول په قواعدو کې منسجم کړي دي چې تر څو د عمل کولو لاره اسانه شي نو اوسنی وخت کې ضرور دا ده چې د انسان مثلا د انساني کرامت او د هغه د درناوي لپاره موږ ماته یو سوال ده چې موږ فقه لرو یا د اصول لرو ځکه چې دا د موږ مکلفیت ده او الله تعالی موږ ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د هدایت او رهنمایي لپاره کتابونه نازل کړي چې آخرین کتاب چې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین او موږ په سوره فاتحه کې د هدایت دعا هم کوو چې اهدنا الصراط المستقیم نو چې انسان ترڅو په قاعده او قانون باندې مخته لاړ شي ترڅو د انسان دغه استعدادونه وده وکړي او د خیر ذریعه شي په مخ د ځمکې باندې د تعمیر ذریعه شي د فساد او د تخریب ذریعه نه شي رښتیا هم نو دا مهم شیان دي ما غوښتل چې ووایم چې دغه هغه ډېر لوړ عالي ارزښتونه انساني ارزښتونه دي بیا تر یوې اندازې پورې هغه دیټیریریشن ورته وایي چې لږ ذره له اصلیت نه هغه سي راټیټ سي هغه ملي وطني ارزښتونه سي بیا چې لږ ذره نور راټیټ سي داسې په درجه باندې منطقوي او قومي او اتنیکي او تنظیمي او بالاخره اما که چېرته ټول عیار وي یو د بل سره د انساني ارزښتونو سره بیا هغه ټولنه د فلاح او سلام طرف ته ځي رښتیا هم تاسو اوله درجه کې د انساني ارزښتونو مثلا موږ ته نه د کرامت خبره وکړله یا د هغه درناوی د هغه د خوندیتوب لپاره دا یو مهم ارزښت دی چې د هغه د ژوند حمایت دی د هغه د عزت حمایت دی د هغه د مال او د هغه د وینې او همدارنګه د هغه د استعدادونو انسان خو د استعدادونو سره دنیا ته راځي او د هغه استعدادونه اکثرا تر اخر د عمره پورې محمل پاتې کیږي که چیرې د هغه د استعدادونو د ودې دپاره شرایط برابر دي که نارینه دي که ښځینه دي که نجونې دي که هلکان دي که د هغو د استعدادونو لپاره د هغوی د ظرفیت سره سم د هغوی د رشد او انکشاف لپاره شرایط برابر سي محیط ورته برابر سي خو دغه ټول انسان یو انسان ده یعنی عمومي انسانیت او کرامت کې سره توپیر نشته ده که ښځې دي که نارینه دي که نجونې دي که هلکان دي د هغوی دپاره که چیرې شرایط د ودې او انکشاف برابر سي هغوی په مخ د ځمکې باندې په فردي توګه په ملي وطني توګه د کورنۍ په سطحه د منطقې په سطحه ډېر څه ترسره کولی شي ډېر تعمیري کارونه سرته رسولی په فردي ډول باندې یعنې فردي ارزښتونه هغه دي هغه زما په نظر چې که هېڅوک هم نه وي ته
هغه انساني ارزښتونه تطبیق کوي که نه تطبیق کوي. دغه ما یو چا نه اورېدلي وو دغه بیا همغه تدریس خبره چې د ایمان په غیب سره له دې چې هغه په غیب شیان چې زموږ له نظره پټ دي هغه باندې باور درلودل او د هغه رعایت دا همداسې وایي که څوک یي که څوک نه یي که تا باندې څوک په اصطلاح پیری یا تا باندې څوک نظارت کوي یا نه کوي ته هغه ارزښتونو ته ملزم ځان ګڼې او هغه تطبیقوي هغه د تقوا یو شکل دی وایي. رښتیا هم دغه ډېر ډېر مهم شیان دي. زه غواړم چې دلته دغه دوه اصطلاحات نورم وړاندې کړم چې هغه یو معروفات دي او یو منکرات دي. دا ارزښتونه دي، یعنی همیشه یو ارزښت چې موږ ووایو د هغه عکس عیب ده، هغه کار باید ونشي، معکوس عیب ده کنه. بیا په انساني ارزښتو کې هغه شی چې معروف ده چې باید سړی وکړي او هغه چې منکر ده چې باید انکار وکړي، د کولو نه انکار وکړي، ویې نه کړي. دغه ټول په ارزښتو کې راځي. اما په مرور د زمان د هغه د انساني ارزښتونه تر فردي ارزښتونه چې راکوزېږو په لار کې په وخت کې ځینې نور شیان واقع کېږي چې دغه ارزښتونه ته مثبت او منفي هغه ورکوي، بڼه ورکوي او د مرور زمان تغییر میخوره او بعضی چیزایی که در یک وقت مثبت بود منفی میشه در زندگی. نو دغه هم یو لیست چې مهم لیست چې دې ته وګورو چې ځینې ارزښتونه په مرور د زمان هغه مثبت حالت نه منفي حالت ته راځي په عوض د دې چې ټولنه مثلا د محتاجینه خودکفایي ته داسې یو ټیله ورکړي چې ځه لاړ شه خودکفایي ته یا فلاح او سلام ته په هغه ځای کې ساتي. یعنی بدلون ته یا ترانسفورمیشن یا هغه برخه ته چې تحول وکړي د ودې ممانعت کېږي، د ودې ممانعت کېدای شي او بعضې ارزښتونه د ودې په مخ کې خنډ ګرځي خنډ ګرځي. رښتیا یعنی که هغه شی چې موږ هغه ته ارزښت وایو، مثلا موږ په د ټولنه کې دغه غیرت یوه اصطلاح ده چې هغه په ډېر ناسم مفهوم باندې ارزښت شوی ده، خو که چېرې په سم مفهوم باندې واوړي هغه د تحول سبب کېدای شي. که په ناسم مفهوم باندې دا یا شرم یعنی دغه موضوعات ببینید چې تنها غیرت نه دغه خپله موضوع د بدل په پښتونولي کې کنه یو وخت ډېر مثبت خصوصا دغه د ښځو حقوق په ټولنه کې یو وخت ډېر مثبت تاثیر کوو، په مرور د زمان هغه مثبت شیان لاړل او یو ډېر منفي خاصیت یې وضع کړ. او رښتیا هم پخوا د ښځو حیثیت دا و چې لویې جګړې به پې کله به چې د سپین سرې یا مشرانې ښځې لاړې د ښځو ته دغه پړونه یا ټیکری دغه به چې خلکو ته وروښود بیا به لویه جګړه پې درېدله. دا یو عنعنه وه، یو ارزښت و. اما ستا په خبره اوس د ښځو قصه کې څوک نه دي که نه، اوس دغه بدل پې ورکړی دی، په بدل کې ښځې ورکړی. هغه اصلي مفهوم یې په اصلي پښتونولي کې دا و چې یوه سوله راسي، روغه راسي په ټولنه کې د دوو مختلفو کورنیو یا قومونو له منځ. د دې لپاره چې وضع ښه سي راځئ یو د بل سره ودونه وکړو. د عیب کار نه و. په اوس حالت کې د عیب رقم استعمالوي. دا ډېره مهمه مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې په پخوا وختو کې بنیاد یې په دې ښودل سوی و چې دغه وینه سره شریکه سي، یو مشترک نسل رامنځته سي. او بله خبره دا وه چې پخوا به هغه د ټولنې یا د جرګې هغه ماشومه یا ښځه به چې د بل دښمن په کلي کې واده سوه یا کورنۍ ته د هغې حمایت او د هغې احترام او درناوی او پالنه به لازمي وه. هغې چا ظلم نه سوی کولی، یعنی بدل یا انتقام وسیله نه وه. خو متاسفانه همدغه پښتونولي کلچر
هغه په داسې یو شکل باندې بدله سوه چې هغه نه بیا حمایت اجتماعي او فردي لرې سو، هغه ارزښت هغه برخه ترنه لرې سوه، نو هغه به د ظلم او د تاوتریخوالي تاثیر لاندې راغلی وه. نو په هر صورت د عفو مسله یا مثلا انتقام نه تېرېدل، انتقام اخیستل یو احساساتي او هیجاني وضعیت او ارزښت و چې د پښتنو په ټولنو کې دا د دښمنیو د تداوم سبب سوی، ډېر دوامداره کېدې به. اما دې ته توجه دومره ډېره نه ده سوې تر اوسه پورې په ځینو قبایلي حالاتو کې. بله خبره دا ده چې د نظامونو یا د قوانینو رعایت او تطبیق هم ډېر مهم ده چې دغه شیان مات شي. فکر کوم اوس په افغانستان کې د بدو کې ورکول غیر قانوني سوي دي، فکر کوم. خو چون منفي اثرات لرل د ما په نظر ښه ده چې له منځه یې وړي، که هغه اصلي هغه ته راسي چې رښتیا سوله او روغه راځي او د روغې او سولې په محتوا کې یو د بل سره ودونه وکړي او د خوشحالي ځای منځته راسي، هغه تاثیر وروسته چون پښتونولي لیکل سوې نه وه، وپوهېدې، په نسلو کې تغییر خوړلی شفاهي شکل باندې دا نقل سوی ده. هماغه شفاهي شیان معمولا بدلون راځي پکې نظر د انسانانو په عادتو او کلچر کې. نو پښتونولي ستا خبره لیکل سوې نه وه، اما علت ته چې هغه مثبت انساني شیان معمولا له منځه تللي، منفي سوي دي، په منفي ډول استعمال شوي. نور ځینې ارزښتونه د وصل ارزښتونه دي، ځینې د فصل ارزښتونه دي. دې ته هم سړی باید متوجه شي چې حتی هغه خلک چې غواړي ټولنه په مختلفو په ټولنه کې درزونه راولي او په مختلفو طبقاتو او قشرو باندې تقسیم کی، هغه د فصل ارزښتونه دي، هغه هم ارزښتونه دي اما د فصل ارزښتونه دي. او دا ډیره مهمه موضوع دا ده چې مثلا موږ مسلمانان ایمان والا انسانان دغه ایمان او اسلام دا د وحدت او یووالي دپاره او د امن او سولې دپاره، دغه ایمان یو ارزښت معنوي ده، خو د څه دپاره؟ په زندګي کې د امن د خورولو دپاره، نورو ته د امنیت د تامین دپاره. عملا که چیرې دا په ایمان په عمل باندې اړوو یا دې ته اصول جوړوو چې متاسفانه تر اوسه نه دي ورته جوړ سوي، لا چې خصوصا دغه برخه نور شعائر ورته جوړ سوي، لمونځ، روزه، زکات دا لرو موږ، خو د امن او سلامتۍ دپاره موږ اصول نه دي تر اوسه پورې جوړ سوي. دا یو نقیصه ده چې تر اوسه پورې موږ باندې د دې نقیصې یا د دې کمبود نه اسلامي امت په رنځ باندې اخته ده، برعکس په ډلو باندې ویشل سوی او دا ډلې شعوب او داسې یو بل باندې د بالادستۍ چې زه په حق یم بل ناحقه ده، دا یو لویه غمیزه رامنځته سوې ده چې اسلامي امت پاشل سوی ده. یعنې اوس دغه د اسلامي امت اصطلاح ورته حتی نه تطبیقېږي پې. تاسې د منفي ارزښت خبره وکړه. بله خبره دا ده چې اسلام او ایمان د دې دپاره راغلی چې دا نورې دنیا ته د امن او سلامتۍ پیغام خور کړي، برعکس د ویرو او د تورې او د توپکو دغه یو کلچر چې یا موږ باندې تپل سوی ده متاسفانه، یا ځینو ډلو دغه سوله ییز پیغام د اسلام چې د دنیا لپاره د امن او د سولې پیغام لري، دا یې له خپل تاثیر لاندې راوستلی، دا چوپ ده اوس بیخي. رښتیا هم. نو په مختلفو طریقو باندې ځینې ارزښتونه منفي خاصیت ځان ته نیسي، ځینې مثبت. مثلا یوه هغه ځینې ارزښتونه مترقي دي، ځینې ارتجاعي دي. په افغانستان کې د مترقي او د ارتجاعي تعریف بیخي فرق درلود. زه یې داسې تعریفوم چې که چېرته
هغه ارزښتونه چې ټولنه له محتاجي نه خودکفایي ته وده ورکوي، له خودکفایي نه فلاح او سلام ته وي، هغه مترقي ارزښتونه دي. او که چېرته یې ساتي په محتاجي په حالت کې ساتي، هغه ارتجاعي دي. دغه اصطلاح دوه اصطلاحګانې لږ زره هغه دي، دغه بار حساس ده په دا ټول د تاریخ سیاسي د افغانستان کې. که دا داسې که چېرې موافقه دي بدل یې کړو چې ځینې به اصطلاح تعمیري او ځینې او تخریبي دي. انعطاف پذیري او داسې یو شکل ورکړو، دا به ښه وي. ځکه چې یو بل باندې به خصوصا دا د مبارزې مکتب ته یادوي، هغه ډلو چې مبارزه کوله، طبقاتي اصطلاحګانې کې دغه مترقي ارتجاعي خبرې به کولې، ارتجاعي سیا به یادول او دغه زه د سره موافق یم. نوې اصطلاحات ورته پیدا کړو، اما یوه لارې هم دا ده چې دغه لغتونه چې دوی په اصطلاح اختطاف کړي دي او خپل تعریف ورته جوړ کړی، هغه اصلي تعریف ته بیرته راسو. ښه خبره. خدا یو دم هغه ډېر ښه شیان هم که چېرې هغه منفي بار یې سره نقل کړی، یو ټولنه یې سره ویشلي، دا به ستا په یاد دي، دماغ هم په یاد دي چې بعضې ډلې چې اوس خوشبختانه ټول خپل نتیجې فنا ته تللي، د بقا نه فنا ته تللي، خپل نتیجه یې د خپلو کړنو ترلاسه کړې ده. ځکه چې همدغه خبرې وې چې دوی بالاخره ډېرې خپل ځای ته ورسول. خو په هر صورت دا ښه شیان دي. اما اصطلاح چې دوی استعمال کړی د موږ په ټولنه کې یو بل رقم بار لري، که دا لږ زره ترمیم به کړو په یوه طریقه باندې، که چېرې دوستانو نظر به مو غواړو. موږ او تاسو خو هغه مینوال ډېر دي، د دغې په اړه باندې که څه وایي موږ ته خبر وکړي. رشته ده. نظر وطن عزیز نظرات خود بتن درباره اصطلاحاتی که ما در اینجا آوردیم. شما چی نظر دارین؟ تعریف از تعریف مدرسه مبارزه را قبول میکنین یا تعریف ما را قبول میکنین؟ تعریف ما است که مترقی ورزش است که جامعه را از حالت محتاجی رشد میده با خودکفایی و از خودکفایی به فلاح و سلام. و ارتجاعی او ارزش های است که ما را در جایی که هستیم اونجا نگاه میکنیم. پر صورت بل زاویه نه چورته وګورو، هم دیگر پذیر ځینې ارزښتونه تا انعطاف پذیر ورته وویلې، زه ورته وایم چې هم دیگر پذیر پلورالیزم یعنی یو ارزښت ده، او یا ادرایزینګ په انګلیسي چې ادرایزینګ دیگرګرا، یعنی موږ یو نور تاسې نور خلک یې، تاسې موږ نه منو، تاسې بل رقم خلک یې. یا له بلې نقطې نظر ورته وګورو افراط او تفریط. هر ارزښت امکان لري، لکه اگه موږ که په زړه دي لودین صاحب، که په یاد دي هغه د ایګو شپږ حالتونه: والد انتقادی، والد مهربان و بالغ و طفل غصه‌ای و درباره ما گفتیم که 3 حالت داشته می باشه، یا مناسب، حالت مناسب، یا افراطی یا تفریطی. به این حالت دیگه هر ارزش هم که ما ببینیم در تطبیق از او اگه افراط و تفریط شود از مثبت به منفی میره. رښتیا هم ارزښتونه خو د ودې قابلیت لري، نو چې دا وده کوم طرف ته وده کوي، دا خبره. او بل دا چې څومره خلک په دې باندې متمرکز کیږي، کوم شی ورته ډېر ارزښت لري. نو موږ او تاسو د مبارزې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس اکثره سپین ږیري سوي دي، یا ځینې له دنیا نه تللي دي، ځینې په سیاست کې هم لوبېدلي دي او نتیجې ته رسېدلي دي، هغه د خپلو ارزښتو په نتیجه کې رسېدلي دي چې کوم شی څومره ورته ارزښتمن سوي وو. او اوس هم لري، ځینو ته اوس هم لري. ځینې اوس هم په سوشل میډیا ته چې لاړ شي، سوشل میډیا کې یې ګورې او نه، هغه خو لږ زره هغه غوندې دي، لکه اډیکشن غوندې چې لکه د هیروین او سګرټو چرسو باندې چې خلک روږدي سوي،
ځینې خلک په همغه حالت کې روږدي حالت کې دي یعنی انسان که چیرې خپل ځان ته دوباره بازبینی په اصطلاح باندې په اسانه په فارسي کې دري کې وایي یعنی انسان که دوباره خپل ذهن ته خپل کړو ته خپل واقعیت حلقې ته بیا کتنه ونه کړي نو هغه انسانان متاسفانه ډیر بیرته پاتې کیږي کله کله سړی په ډیرو ناوړه شیانو کې اخته وي که دا قابلیت ولري چې ځان ته بیا کتنه وکړي خپل ذهن دوباره اصلاح کړي پاکیزه یې کړي هغه تزکیه رامنځته کړي نو دغه انسانان کامیاب دي فلاح ته رسیږي بل د هغې پښتو یې خپل او بل خپل وپېژنه او بل وپېژنه دا هم په ارزښتو پورې اړه لري ځینې ارزښتونه داسې تاثیر کوي چې تفرقه منځته راولي نور بل دغه د تربور مفکوره مثلا په افغانستان کې اودرزادګي او تربورګلوي یا تربګني ورته په مختلفو ساحو کې دا په خپله هغه ارزښتونه خپل منفي حالت ته رسوي نو رښتیا د یوې کورنۍ خلک په دریم نسل کې په تربور بدلېږي که نه هغه ارزښت چې په کورنۍ کې رامنځته سوی هغه ارزښت د پالنې او د بل سره همکارۍ په بنیاد باندې و اما د دوه نسله بعد هغه د رقابت او یو د بل سره په تربګنات باندې بدلېږي دا د دې بنیاد اکثرا په هغه اقتصادي مسایل دي چې ځمکې به لږ وي د وسایل د تولید کم او تعلیم و تربیه کم او انساني ضرورتونه به سم نه پوره کېدل د محتاجي په لوري بدلاړل هلته به رقابت رامنځته سو په منابعو باندې کله چې منابع ډیر سي او علم او ښوونه زیاته سي د همکاري بنیاد خو په یو لویه کورنۍ کې ډیر قوت موجود ده یا په یو کلي کې که متحدي ځکه د یو پلار اولاده یوه کورنۍ په دریم نسل کې یو کلی ترې جوړیږي هغه قوت چې په کلي کې ده په یو کورنۍ کې نه وي په دوه نفرو کې نه وي نو دغه سلاید هم پرون هم په هغه کې هم ولیده په اشتهاري په هغه کې تا پیشنهاد کړی و چې کله چې دغه دو طرفه اثر ولري یا متحول وکړی چې په هغه په دې باندې اثر هم لري بدلون هم مومي نو دا موږ وویلې په ما در یک محیط معنوی و محیط مادی محیط ذهنی و محیط عینی زندگی میکنیم در روی موجود هستیم وجود داریم و منبع ارزش‌ها از محیط معنوی ما شروع میشه در ذهن ما پیدا میشه و بالاخره که تطبیق شود در فرهنگ و کلتور تبدیل میشه در محیط مادی ما و بالاخره به جای میرسه که خود همین محیط مادی سر محیط معنوی ما تاثیر میکنه همدارنګه محیط مادي او معنوي بیا په محیط مادي باندې اثر لري لدې چې له معنوي نه شروع کیږي بیا مادي لکه هغه د مبارزې په دوره کې به خلکو ویلې چې زیربنا اقتصاد است و روبنا سیاست اما سیاست په اقتصاد تاثیر کوي اوس ټول دنیا کې وګوره په اقتصاد تاثیر کوي اقتصاد په سیاست تاثیر کوي دغه هم دغسې یو ارتباط لري یو د بل سره ښه خبره همدا ده چې یعنې دواړه شیان یو بل باندې اثر لري او د دې تعادل او په رڼه توګه باندې د هر یو ارزښت په خپل ځای کې ایښودل د هغه نه ګټه اخیستل سبب د دې کېږي چې دا نمو او انکشاف رامنځته شي نو بس سلایدونه هم خلاص و وخت هم زیاتې خلاص و دغه اخرنی سلاید ده چې دا به په یو کلیدي سلاید په دغه موضوع باندې تبدیل شي زما په نظر چې په افغانستان کې د باورونو او ارزښتونو منابع چې دي د اسلام نه راغلي له پښتونولي نه زموږ له تاریخ نه زموږ د جغرافیې نه زموږ د عنعناتو نه حتی زموږ د خرافاتو نه ارزښتونه راغلي دي او موږ دلته یو لیست جوړ کړی ده
یو ډېر کوچنی لیست ده. په دغه کې کیدای شي په سلاو په زراو نور شیان هم ور علاوه شي. موږ د دوستانو لپاره دا قسم دی شروع یعنی ابتدا یې دغه ده. کولی شي دوی نور شیان هم چې ور علاوه کړي او تقسیم یې کړي. موږ داسې ګډوډ لکه یو مخلوط هم ور واچوو چې خلک فکر پرې وکړي چې ښه دغه مثلا شجاعت په کوم ځای کې راځي. زموږ د تاریخ نه راځي، د پښتونولي نه، که د جغرافیې نه راځي، یا مثلا تقوا له کوم ځای نه راغله ده، یا دغه روغه، برمته، ننواتې، تاوان، بدل، ننګ و ناموس، مثلا عدالت، امانت، محاسبه، د دغو پنځو شپږو شیانو نه د کوم لیست لاندې راځي. دا به یو ډېر ښه تمرین وي د دوی لپاره او موضوع به ډېره ورته واضح شي. او علاوه له دې نه چې موږ یې تقسیم کړو او که چیرې کله کله داسې کیدای شي چې به یو یا څو ارزښتونه یو د بل سره ترکیب کړو، یا مثلا د یو مسلې د حل لپاره کوم شیان، کوم ارزښتونه کیدای شي چې د موږ د مسایلو د حل لپاره، د انکشاف لپاره، مثلا موږ وایو چې که چیرې امن او سوله څنګه تداوم پیدا کوي، یا مثلا څنګه رامنځته کیږي، څنګه یو خوشحالي او امنیت څنګه تامین کیږي، کوم ارزښتونه موږ او تاسو هلته بیا نورمونه او اصول وټاکو، یا کوم ارزښتونه د موږ بعضې نور ارزښتونه له تاثیر لاندې راولي یا هغه خصوصیت یې مخه یې نیسي. نو دا یو ډېر مهم لیست ده. که چیرې دې باندې مستقله خبره یو څه یو 15 دقیقې یو وخت وکړو او لږ یې موږ او تاسو هم سره که دوه درې ارزښتونه سره یو ځای شي په یو ژي کې او هغه ته نور مثلا د گذشت او د غیرت له منځ څه ارتباط ده؟ گذشت هم یو ارزښت ده، غیرت هم ده. گذشت او انتقام سره څه رقم سره کیږي، یا مثلا عدالت او صداقت څخه یو د بل سره ارتباط لري، یا امانت او محاسبه څنګه ارتباط لري، یا صداقت او مسؤلیت څنګه ارتباط لري. کیدای شي په دې باندې بحث وشي. وای مثلا یو وخت به په دې هغه کې دغه په افغانستان کې موټرو باندې به یو شعار لیکلی چې گذشت خصلت مردان است. خو دغه هغه کې به ډېر حالات به سره مخامخ کېدل، نو بیا به یې هلته غټ ورته لیکلي وو. هر چا چې لیکلي وو، خدای ښه شی لیکلي وو. یعنې عفوه یا درگذر د اشتباه نه، یا مثلا بیا په څنګ کې معذرت هم ښه شی وو که نه. ډېر خلک دې ته نه چې معذرت بې شرم ګاڼه، در حالی چې معذرت یو ډېره مهم موضوع ده. بعضی لاریا سر بعضی محترم نوشته میکرد، من موضوع امانت هم اینجا میبینم در سلاید که در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز در نزد ماست. این امانت چند روز در نزد ماست. رښتیا هم دا مال و دارایی او خپل وجود د انسان یو څو وخته د انسان په اختیار کې ده، دا خو دایمي نه ده. که چیرې دغه ارزښت من حیث ارزښت غوره شي چې دغه یو ډېر لوی نعمت ده چې د دې امانت ساتنه او د دې د حقوقو دې ته د قدر په سترګه کتنه، نه تنها دغه انسانیت چې د موږ په وجود کې ده، خو همدغه مشترک انسانیت د بل انسان په وجود کې هم شته. که دا د یو اشتراک په توګه باندې یو معنوي ارزښت په توګه باندې وګڼل شي او د دې نه د دې دپاره اصول وضع شي چې تر څو انسان وکولی شي چې عمل وکړی شي پرې، نو انشاءالله زموږ او تاسو په ژوند کې مثبت بدلون راځي او ارزښتونه لا وده کوي او زموږ ټولنه د خوشحالۍ او د امن په لور باندې نور هم خوځېدی شي. نورالدین صاحب وخت هم پوره ده. د دوستانو سره به بس خدای پاماني وکړو. خدای دې وکړي چې پروګرام یې خوښ شوی، خپل نظریات د موږ سره شریک کړي، په خپلو حجرو په بنډارو کې شریک کړي، بحث پرې وکړي او خپل نتیجې د موږ سره شریکې کړي چې موږ بحث وکړو، دغسې نتیجې ته ورسېدو. دا به یو ډېر ښه بحث وي. د ما په نظر باندې یو تاثیر به وکړي په موږ باندې، په ټولنه باندې یو حرکت شروع شي. او خدای وکړي چې دغه رسنۍ چې یو د بل سره کله کله په دا منډارونو کې جنجال او تاوتریخوالي ته رسېږي، او هغه رسنۍ چې خدای نخواسته دغه جداوالی او دغه ترویجوي او تفرق ته کار کوي، خدای نخواسته د اعتماد او باور فضا مغشوشوي. هغوی هم یو شمېر هغه ارزښتونه چې د یو رسنۍ
هغه هویت او حالت ته ښوونه کوي، رښتیا ووایي، حقایقو ته مخه وکړي، نو د خلکو د مثبت ذهنیت لپاره کار وکړي. موږ له هغوی نه هم دا هیله لرو، خواهش کوو چې انسان د انسان په توګه باندې د درناوي وړ ده، درناوی ورته وشي. نو ډیره مننه تاسو نه، او هغه دوستان چې له موږ سره وو یا وروسته ویني، هیله دا ده چې دوی خپل نظریات شریک کړي موږ سره. نو حاضر دي د خدای په امان وي، تر بلې هفتې پورې، بلې هفتې ته به انشاءالله په دغه ساحه کې بل پروګرام تیار کړو. امکان لري تنه زه لودین صاحب خبرې پرې وکړو، یا موږ ځینې میلمانه راوغواړو چې خبرې وکړو د هغو سره. بس پروګرام به یو زما په نظر خو 2-3 نور پروګرامو ته هم ضرورت لري چې دغه موضوع لږ ذره نور هم علاجي کړو. او کوشش به وکړو چې که چېرې میلمانه څوک علاقمند دي په دې اړه، معلومات لري، علاقه لري، موږ سره تماس ونیسي. او ځکه چې په یو ګډ مجلس کې کېدای شي لا ښه نور هم وده وکړي. نو له دوستانو نه، مینوالو، وطنوالو نه خدای په امانۍ کوو. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.